سلامونه ښه راغلاست. نن بیا د متیر په څیر یو د مهمو اپلیکیشنونو او ډیر جالب اپلیکیشن نه موږ تاسو څه کوو استفاده کوو ګټه اخلو. تاسو ته نن داسې یو اپلیکیشن یو پروګرام در معرفي کوم چې حتی تصور کول د هغه تر یو وخت پورې ډیر مشکله خبره وو. د هغه د تصویر جوړونې اپلیکیشن د چې شي د تصویر یا د انځور جوړونې اپلیکیشن. مثلا زما په ذهن او په خیال کې یو اپلیکیشن یو پروګرام راځي چې کاش کې مې دغه یو کس جوړ کړی وای. اوس زه دا کس سره هم ته جوړ کړم. مثلا زه وایم چې داس یو انځور رسم کم چې یو سړی وي شپېلې وي مثلا ور په غره کې ناست دي کنه یا بل سره هم ته نو دلته چې څه قسم ته تاسو یو اپلیکیشن درته خیم چې څنګه تاسو وغواړئ په ذهن کې مرضی هغه سي یو تصویر جوړ کړلای شي. نو دې د کار په خاطر باندې به تاسو لاړ شي پلی سٹور ته. چیرته راسي پلی سٹور ته. موبایل په پلی سٹور کې بدلته ولیکي جن کرافت. څه ولیکي جن کرافت. دا به ولیکي څه به ولیکي جن کرافت. دا یو آیکن د دې پروګرام چې دا داسې سمبول یا علامه لري دا به انسټال بټن تاسو ووهئ. نو اوس دا جن کرافت اپلیکیشن د موږ تاسو په موبایل کې سکیږي انسټالیږي او دا ای آی بیس اپلیکیشن ده. چې شی ده ای آی مصنوعي هوش. ګوره ته یو څه ورته لیکه چې ماته دغه یو تصویر څه وکړه رسم کا دا یې څه کوي جوړوي درته چې څه رقم ته د ذهن کې راځي اما قصه شی ورته ولیکه دی تاسو څه کوي یو تصویر جوړوي چې دا تصویر مونږ بیا په مختلفو سینونو کې تنه استفاده کولی شو. یو ویډیو جوړو بل څه کوو مختلف کارونو کې دا بیا اوس دا تصویر انسټال شو. چې کله انسټال شو تاسو راسئ چیرته موبایل سکرین کې وګورئ دا جن کرافت په نوم باندې دا اپلیکیشن راغی. دی باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړئ کنټینیو ووهئ. نو خوښه مو تاسو د فیسبوک اکاونټ مطابق د سره اکاونټ جوړوي کړي جیمیل په واسطه نه زور دم چې کنټینیو وذ ګوګل لکه کوم جیمیل ته په دې ټلیفون کې دل هغه سره وصل شي. دا کلیک کوم او نو اوس سوسو لاګین شو. ګوره دا تاسو ته زده کړه درکې. نو زه زر دا اوس ګوره تاسو وایي ګوره چې داس یو تصویر ګوره دا یو رښتیا انځور نه ده دا مصنوعي انځور ده. اوس ګوره زور تم ټیکټ وروه دا تاسو خې نیکست ګوره دا معلومات درته درکې ټول چې دغه سي تصویران کولای شي تاسو سو کوي جوړ کړئ. نو زه راځم سٹارټ کریټینګ بټن مې ووهم چې شی مې ووهم سٹارټ کریټینګ. نو موږ تاسو اوس خپل پیسې هم نه دی ورکړي دوی لایسنس هم نه داخسته په فری شکل کې غواړو دینه سوکو استفاده وکړو ګټه واخلو. نو منتظر اوسېږو چې تر څو دا لوډینګ سو شي تکمیل شي بیرته به دوباره راګرځو. دا تکمیل شي پرې نو چې کله پروسس تکمیل شو بیا چې کله تاسو دا اپلیکیشن خلاصوي جن کرافت بټن به ووهئ. صحیح شو. دا مو چې کله ووهم تاسو اوس راځي په کوم سټایل کې دلته ګوره درته ښیي چې کارتون سټایل کې ریال انیمل سره کوم شکل کې غواړئ جوړ کړئ هغه پرېږدو. نو اوس فعلا زه راځم ورته چې ډسکرایب یور کریشن. دلته تاسو څه قسم ته شی مو چې ذهن کې راځي چې داسې یو انځور مثلا د پلاني انځور ماته جوړ کړه چې دغه کار کوي د بل انځور جوړ کړه دغه حالت کې جوړ کړه دا درته جوړوي. فرض مثلا زه راځم دلته ورته لیکم چې مثلا ورته لیکم 20 years old افغان boy. صحیح ده یو شل کلن افغان هلک. صحیح ده and افغان style په افغاني سټایل کې ها from مثلا ورته لیکم 200 years ago یا 100 سل کاله پخوانی پوه شوې داسې یو هغه جوړ کړه. صحیح ده years ago or handsome به ورسره ولیکم. handsome یعنی ښکلی جذاب. صحیح ده که نه ایګو ورته لیکم چې setting چې ناست دي ښه under a tree د یوې ونې لاندې ناست وي داسې یو انځور ماته جوړ کړه. زه دا ورته لیکم او اوس ورپسې جنریټ بټن وهم دا بټن ښه چې کله دا بټن مونږ ووهه جنریټ اوس ګوره دا به پرېږدو. اوس ګوره دا جنریټینګ پروسس روان ده ښه داسې یو تصویر مونږ ته څه کوي جوړوي. اوس ګوره ښه اوس وګوره اخر کې نتیجه د دې څه راځي. صحیح ده که نه اخر ته ورسېږي یو دقیقه جنریټینګ یور کریشن. صحیح شو دا ده تکمیل شو. اوس ودرېده چې داسې ګوره ډېر پخواني افغاني سټایل کې یو هلک ناست ده د ونې لاندې ناسته که نه ده
دا ګوره دا سټایل کې ته فکر کوې چې دا څه شی ده رسامي ده ګوره په خپل شکل سره مثلا تاسو وکولی شو د یو سل کاله پخوا یو ایمیج مثلا راواخلئ جوړ کړئ یس ډاونلوډ بټن ورسې ووایئ دا تصویر ستاسو موبایل کې څه کېږي ګالري ته ډاونلوډېږي بیا به ورپسې دا ووهئ ښه نو دا موږ او تاسې ګیمونه جوړوو نور ارټیفیشل سیسټمونه جوړوو ډېر شیان دي نو په دې کې موږ او تاسې کولی شو د هر قسم انځور جوړونه وکړو حتی موږ کولی شو همداسې څه وکړو د مصنوعي هوش یا د ارټیفیشل انټلیجنس د مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې ویډیوګانې جوړ کړو تصویرونه جوړ کړو نو که غواړئ نورم په موبایل کې د کمپیوټر وړاندې د ټکنالوژۍ اړوند موضوعګانو باندې سر خلاص کړئ نو دا له یاده مه باسئ چې په یوټیوب کې عبدالله سروش ولیکئ او مونږ سبسکرایب کړئ در سره تر څو نوې ویډیوګانې چې راځي د هر موضوع په باره کې انشاءالله مونږ خپل کوشش او هلې ځلې کوو چې څه موده وسه پوره یې هغه تر نورو ورسوو نو که ویډیو مو خوښه سوي وي لایک یې کړئ او کولی شي تاسې همداسې شکل سره هم چې تصویر جوړ کړو ویډیو هم جوړولی شئ نو دا لړۍ ته به مونږ دوام ورکوو چې هر وخت نو وخت پیدا کوو یوه ویډیو په یو بعضې موضوعګانو جوړوو او چینل ته اپلوډ کوو نو مننه له کتلو څخه